مجاهد صاحب ستړي مشئ. اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس شیر محمد ستانکزی اوس په دوبۍ کې دی او داسې خبرونه وو چې دی نیول کېده، د ده د نیول کېدو امر ورکړل شوی و د حکومت لخوا. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلامت اوسئ. نو داسې یو څه به نه وي ځکه محترم ستانکزی صاحب هغه وخت په وخت دوبۍ ته ځي او د کور یوه برخه وه، خو هم دی هلته اوسېده، اوس هم د کور یوه برخه د کله رخصتي کوي د دوبۍ ته ځي او بیرته خپل کار ته راځي. نو ولې دا ځلې دا مسله ډېره رسنیزه شوله، په خواله رسنیو کې او په نورو رسنیو کې غوغا جوړه کړه، مخکې ته اوس هم روان دی، ولې دا ځلې دا غوغا؟ نو تاسې به اورېدلي وي ستانکزي صاحب څه اظهارات درلودل په خوست کې په یوه مدرسه کې، او بیا دلته دا څو ورځې کېږي داسې یو تبلیغاتي کمپاین پیل شوی دی د ځینو حلقاتو لخوا نه په سوشل میډیا یا اجتماعي رسنیو کې، که تاسې ورته متوجه وئ، د هغه له وجې نه دلته یو څو استفاده وشوه. او تنها د ستانکزي صاحب موضوع نه و، دلته د ځینو نور موضوعات هم دوی مطرح کړل، لکه مثلا باګرام د چینانو په لاس کې ده، او یا امریکا پیسې وتړلې او معاشات نه ورکول کېږي، داسې نور مسایل هم راغله چې بیا موږ وړم ورځ یو سپیس کې رد هم کړل. نو داسې یو برخه د هغې تبلیغاتو وه. او دی د کوم هوایي ډګر نه تللی دی؟ ځکه دا هم نه ده معلومه، ځینې وایي چې له خوست نه تللی دی او ځینې وایي چې د کابل د هوایي ډګر نه. نه، معمولا زموږ پروازونه سیدې هغه د کابل نه دي، د دوبۍ په لور چې کېږي. ستانکزی صاحب کابل کې و، له هغه ځای نه تللی. او کله بیرته درځي کابل ته؟ نو کله چې دی رخصتي خلاصه کړي بیرته به انشاءالله ګرځي، په دې مورد اندېښنه نشته. دغه خبره ځکه د غوغا سره مله وه چې د ځینې نیوکې کړې وې مخکې هم، او اوس حتی کله چې دی په دوبۍ کې دی دلته هم د ځینې غږیز پیغامونه خپاره شوي دي او د ستاسې په مشر باندې نیوکې کړي دي. دا څومره د اوسني تګ سره تړاو لري؟ نو دومره باید ووایو چې نیوکې او یا اعتراضات هغه جلا موضوع ده او تګ یې جلا موضوع ده، ارتباط نه سره لري. البته دی چې کله کله خپل نظر څرګندوي یا اظهارات کړي دي، هغه مشر په حضور کې هم کړي دي او کیدای شي په ځینو مجالسو کې هم کړي وي. هغه کورنۍ موضوع ده، هغه د فکر او د دید موضوع ده چې مطرح شوې ده. او پاتې شو دا تګ یې چې دغه ما وویل دی په رخصتي باندې تللی خپل کور ته، په دوبۍ کې کور اوسېږي، وخت په وخت ته اول ځل نه ده او دی همیشه تګ راتګ درلود. او دی دا نیوکې ډېرې کوي، دلیل یې څه دی؟ ولې د ده نیوکو ته ځواب نه ویل کېږي او دی بیا پرله پسې نیوکې کوي؟ زما په باور مهمه دا ده چې دی اظهارات د خپل نظر کوي، او کله کله ځینې وختو کې نور مسؤلین هم داسې کړي دي، اظهارات یې ښکاره کړي. او خو بیا مشوره دا ده زموږ له خوا نه ټولو مشرانو ته چې لکه څنګه چې حضوري په مخ د مشر کې هر ډول وینا کولی شي، اعتراض کولی شي، انتقاد کولی شي، او هغه فورین تندې منل کېږي او غوږ ورته نیول کېږي، نو هغه لارې کافي ده. دغسې موقع باید مخالفینو یا هغه چا چې زموږ د هېواد دښمنان دي دغسې مواقعو فرصتونو ته ناست وي، هغو ته باید داسې فرصت په لاس ور نه کړي، او دا د نیوکو بڼه هم باید هغه وي چې اسلامي شریعت راته ویلي. مجاهد صاحب صحیح ده، تاسو به دا خبره کوئ چې دا د ګواکې د مخالفینو ویناوې دي یا تبلیغات دي، خو د ده خپله وینا ده. دی وایي مثلا په دې وروستي غږیز پیغام کې ده ویلي دي چې ستاسې مشر ته خطاب کوي او وایي چې که په ناسمه لاره مو بیایي نه ورسره ځو، او بل ځای بیا وایي چې له هغه خدای او رسول مه جوړوئ، هغه عادي انسان دی او باید د ولس خبرو ته غوږ کیږدي. نو دا وینا معنا دا ده چې سړی اوس هم خفه دی؟ نو نه، زه وایم دا خبره علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی په خپل هم په مجالسو کې کړې ده چې که زما خبره د شریعت سره ټکر وي تاسې هېڅ مه منئ او زما پسې په غږي کې مه راځئ چې د شریعت سره مخالفه وي. دا د علی قدر امیرالمؤمنین خپل نظر هم ده او د هغه وینا هم ده، او دا د اسلام حکم ده چې چېرې خدای مه کړه یو مشر غیر شرعي امر وکړي، په هغه باندې به نه ځو، دی چا پسې نه ځو. او پاتې شو دا چې په شریعت باندې څوک امر کوي، هغه تر اعتراض لاندې نه ده، هغه تر دغه حکم لاندې نه ده، هغه تر دې تشویش لاندې نه ده. خو د مشر مو دا هم ویلي و چې په ښکاره نیوکې مه کوئ زموږ په مشرانو باندې، په خپلو ملګرو باندې. او کله دن راتیر شو په همدې ورځو کې د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد نبی عمري په خوست کې د وینا په حالت کې حتی ژړلي دي. فکر نه کوئ چې اختلافات له ښاغلي ستانکزي نه ورپورته دي او زیات دي؟
نو داسې علي قدر امیر حفظه الله تعالی خپلو ټولو پیروانو ته او مجاهدینو ته افغانانو ته ویلي چې که کوم اعتراض لرئ ما ته مخامخ راسئ ووایئ. دا او په دغسې میډیا کې او په رسنیو کې دا ځکه مه وایئ چې دغسې باید استفاده ترې کېږي لکه دا اوس مې ولیدل. نو دا خو د علي قدر امیر حفظه الله تعالی خبره تایید شوه چې هغه مشرانو ته هم وایي کشرانو ته کوم اعتراض کوئ ما سره مخامخ هغه دا نه دي ویلي چې ما باندې اعتراض مه کوئ، وکړئ. تاسو به سوال لرئ ځواب به غواړئ، زه مسؤل یم باید تاسو ته ځواب درکړم. خو راسئ مخامخ ما سره دا خبره شریکه، مشوره لرئ هغه سره شریک کړئ، اعتقاد لرئ هغه سره مخامخ وکړئ. که پس شا کېږي دغه نتیجه یې راوځي. ګوره هغه سالمه خبره کړې، مولوي محمد نبي صاحب یو زړه عقل دی د خپل درد له وجې نه، هغه نه وګور بیا هغه جهاتونه چې زموږ سره مخالف دي یا په کمین کې ناست دي څومره لوی داستان یې ځینې جوړ کړ، څومره لوی تشویش یې ځینې جوړ کړ. نو دغه بېرته هغه د مشر خبره تاییدېږي چې باید موږ په دې اظهار نظر کې هم محتاط اوسو. خو د اختلاف خبره چې مونږ کوو خپله ستاسو مشر دا خبره کړې ده چې دغه اختلافات د یو بل وروستی غږیز پیغام دی په دې کې راغلی دي چې داخلي اختلافات مو نظام را ختمولی شي. نو معنا ده چې اختلافات شته؟ نه معنا دا ده چې ونه کړي دا کار. یعنی اختلاف خو همیشه اسلام شعار دغه د ستاسو مخالفت نه کوي او منازعه به نه کوي او یو رسۍ د خدای به راټولېږي د خدای حکم ده. انساني ټولنه ته بند کړه، خدای مه کړه دا اختلاف کې پیدا شي بدبختي ته ځي. او موږ امارت دا تجربه کړې چې موږ د تیر جهاد اختلافاتو له وجې نه موږ مجبور سو کتابونه هم کېښودل راوړو وسله مو واخیسته. دا یو توصیه ده چې مشر کړې ده او اوس هم وایو چې باید هېڅ کوم اختلاف ونه کړي. او یو اظهار نظر ده یا متفاوت د نظر ده. تفاوت د نظر جلا شی ده، اختلاف نه هغه اختلاف مراد خدای مه کړه خدای مه کړه څوک د چا په وړاندې سنګر ونیسي. نو خو معنا دا ده چې د دې اختلاف نه ستاسو مشر ویره لري په هره غونډه کې دا خبره کوي. او که راشو همدغه نورو مسلو ته مثلا د کورنیو چارو وزیر هم دا خبره څو ځلې کړې ده. معنا دا ده چې ستاسو مشر که دا خبره هم کوي خو د په مقابل کې د اختلاف جرأت لري ستاسو ملګري چې وی کی او څومره د ستاسو د ملګرو د مشرانو خبره دی اوري؟ نه دا اختلاف پورې انساني ټولنه کې به همیشه خطر موجود ده. کله چې انسانان یو، کله چې نفس لرو، کله خواهشات لرو، کله هغه نفسي غریزې لرو. نو د دې سره دا تړلی چې خدای مه کړه موږ په ګناه کې ولګو، خدای مه کړه موږ اختلاف ته لاړ شو، خدای مه کړه موږ بل صح او اشتباه رانه په سر ووایي. یو مشر څه توصیه کوي هغه دیني توصیه وي، هغه لارښوونه وي د دین له لحاظه. لکه څنګه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویل ستاسې اختلاف مه کوئ، قرآن کریم کې مسلمانانو ته ویل چې ستاسې اختلاف مه کوئ. نو دا د دې معنا نه لري چې عملا هغه شی به موجود وي په خلکو کې، معنا ویې نه کړئ دا خطر لري. د دې معنا ده. اوس الحمدلله موږ په امارت کې هېڅ خطر اختلاف نه وینو، ولې خطر خو بالکل څه ځکه انساني ټولنه ده، موږ د انسانانو نه تشکیل شوي یو. هر وخت د دې توصیه باید وسي، تنبیه باید وسي او رسونه د پیغام باید وسي چې اختلاف سره متوجه وشي. هېڅ کله اختلاف تنها د امارت نه ټول افغانان باید اختلاف ونه کړي. اختلاف امت تباه کړی، امت باید اختلاف ونه کړي. دا یو لویه موضوع ده او توصیه ده. باید هر عالم، هر په دین پوه سړی او هر مشر دا توصیه خپلو متحت ته وکړي. دا خو لازمي شی. خو مجاهد صاحب فکر نه کوي چې دا اختلاف اوس زیاتیږي؟ ستاسو مشر د اختلافاتو له وجې د نظام د ړنګېدو احتمال په ګوته کوي او نور مشران همیشه دا خبره کوي چې مشر باید د دوی غږ واوري چې اوس دپاره یې نه اوري. د نجونو د تعلیم نه نیولې د نړیوالو اړیکو په برخه کې، د افغانستان کې د یوه مشروعیت، په افغانستان کې د خلکو د رایو د اخیستلو، د یوې شورا، د یوې جرګې د جوړولو، دا هغه څه دي چې ستاسو ملګري هم کوي خو مشر غوږ ورته نه نیسي. فکر نه کوي چې دا اختلافات کېدای شي د یو ویجاړۍ سبب شي؟ نه، زموږ دغه جوړښت داسې راغلی د اسلامي شریعت په اساس موږ تعهد لرو. زموږ مشر هم موږ ته وایي زه ستاسې امیر یم خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې، او موږ هم له مشر سره کوم بیعت لرو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې. د اسلامي شریعت چوکاټ ښودنه دا ده، راهنمایي یې دا ده چې موږ نظر ویلی سو، پیشنهاد کولی سو، مشر نه غوښتنې کولی سو، بار بار مکررې تقاضاوې کولی سو. ولې دا بیا صلاحیت د مشر ده، هغه مني که یې نه مني. جبري په مشر باندې هغه شی موږ نسو تحمیلولی چې هغه مباح شی وي یا مثلا یا لازمي شیان دي چې هغه هر مسلمان په بل باندې بیا لاس هم نیوی سي د ظلم نه او په زور هم یو شی تعمیلول. یو دا شیان دي چې هغه د مشر رای او مشوره ورکوو، نظر کوو. ماتحت خلک مشر ته مشوره ورکولی سي، نظر ورکولی سي، او مشر اختیار لري چې هغه اوري که نه اوري. که لازمه لیده اوري، که کوم مصلحت په خلاف کې لیده نه اوري.
نو دا د ماتحت سره ضروري نه چې مشوره نه منلو باندې چا سره به جنګ کوي چې ما خبر ول نه مني ته خو امیر نه هغه امیر د امیر معنا دا ده چې ته به د هغه تر امر لاندې ته به د هغه ته اطاعت لري او ته به د اطاعت په چوکاټ کې خپل غوښتنې وړاندې کوي. خو همدا خبره ښاغلي ستانکزي کړې وه چې موږ حتمي نه ده چې موږ د خپل مشر هغه خبره واورو چې هغه موږ ته سمه نه ښکارېږي یا په د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې موږ ورته د شک په سترګه ګورو. او هغه سم ناسمه خبره خو هغه وي چې علما هغه په شریعت باندې وارزي او بیا ناسمه وي. دا راغلي په اسلام کې اسلام وایي لا طاعة للمخلوق في معصیة الخالق د مخلوق اطاعت په معصیت د الله کې نشته. خدای مکه که څوک د الله نه ګناه کوي او د دې لپاره چې پاچا او امیر د مسلمانانو خوشحاله چې هغه ته ګناه کوي دا نه ده جایز دا اطاعت هم نه ده او دا په عصیان کې کومک ده له امیر سره دا چې خو نه دي سوي خدای دې نه کوي موږ امیر په امیر باندې اعتماد ده چې غیر شرعي امر چاته نه کوي خپل عالم د شیخ الحدیث ده د تقوا په اعلی حد کې اوسېږي د عظمت هغه لوړ مرتبه د عمل عملي بڼه ده نو څرنګه به شک کولی شي دی موږ ته ګناه ووایي. البته دا واقعیت دی که خدای مکه موږ ته به ګناه امر وکړي بیا موږ ګناه نه منو. ښه یعنې تاسو هیڅ ډول ویره او تشویش نه لرئ په دې برخه کې خو د ولس سره تشویشونه شته چې کیدای شي دا مسله د اختلاف یا دا چې د ځینې ملګري د ستاسو د مشر سره په ځینو مسلو کې خصوصا لکه چې ما مخکې اشاره وکړه د تعلیم په برخه کې د نجونو تعلیم په برخه کې اختلاف لري خو تاسو ډاډه یاست چې دا مشکل نه جوړوي. یوه بله موضوع چې ستاسو مشر مخکې ځنډولې وه د تقاعد موضوع چې تر اوسه پورې هم موږ نه پوهېږو چې کیسه کم ځای ته ورسېده که غواړئ هغه راته یاده کړئ که څه هم مخکې مو ویلي دي. خو بله نوې موضوع د حکومتي مامورینو د معاش موضوع ده چې دا 2 میاشتې کېږي د جدي او دلوي معاشونه یې نه دي اخیستي دلیل یې راته ویلی شئ ولې؟ بل اول خو لنډه دا خبره خپل ملت ته کوم افغانانو ته کوم چې انشاءالله هېڅوک اختلاف ته نه ځي د امارت مشران د اختلاف په وړاندې ډېر حساس دي موږ په داخل د امارت کې د داخل نه خبرې کوم درته چې ټول حساس دي هېڅوک نه غواړي درته د خپل مرګ په قیمت باندې دا نه غواړي چې اختلاف ته لاړ شي د دې افغانان باید ډاډه واوسي انشاءالله چې اختلاف باندې. دوم موضوع د متقاعدونو موضوع ده د متقاعدونو د طرز العمل د ورکړې د حقوقو جوړ شوی نهایي شوی په هغې کې دا راغلي چې اختصاصي محکمه دې جوړه شي د دوی حقوق د تثبیت کې ځکه د هر متقاعد حق چې په حکومت کې پاتې ده هغه له بل سره متفاوت دی د ټول یو ډول حقوق نه دي نو د هر چا باید هغه څېړنه وشي محکمه یې پرېکړه وکړي چې دغه سړي د دومره وخت نه وظیفه شروع کړې په دومره وخت کې پای ته رسېدلې د تقاعد حقوق یې دومره اوس دومره په تېر کې اخیستې دومره لا باقي د په بیت المال کې هغه باید ورکړل شي له دغه حکم نه وروسته چې محکمه بیت مالي وزارت حکم وکړي بیا به متقاعدینو ته انشاءالله دا پیسې ټولې ورکول کېږي او دا په دې کې سهولتونه هم لا راغلي دي. کوشش دا شوی چې په بیت المال کې د متقاعدینو حقوق پاتې نه شي هیڅ ډول حقوق ټول باید اعاده شي. البته که بیت المال کې بیا د بودیجوي لحاظ هغه کلنیزه بودیجه کم او بیا کېدای شي په 2-3 کالو کې حقوق تقسیم شي دا یوه مسله. بله د معاشاتو موضوع ده موږ ډاډه یو چې انشاءالله معاشات ورکول کېږي د دغې میاشتې انشاءالله تر 20 تاریخ به موږ شاهدان د دې یو چې معاشات به د مامورینو څخه کوم پاتې د تېرې میاشتې هغه ورکول کېږي او په راتلونکي کې به معاشات انشاءالله په عادي ډول باندې ادا ولې ځنډېدلي ولې پاتې دي معاشونه؟ تاسو پیږي د افغانستان هغه بودیجوي تشکیل داسې په اول کال کې په وروستي کال کې موږ لږ کسر درلود د کسر د بودیجې کسر هم د 12 میاشتې مالی کال څه د حمل نه شروع کېږي بېرته تر هوده پورې په افغانستان کې نو اوس موږ په دلوه کې یو دلوه او 2 میاشتې پاتې دي په 11 میاشت کې طبیعي هغه کسر بیا اثرات ښکارېږي باید لږ معاشونه ورته وځنډېږي د دې لپاره چې مالي وزارت خپله بودیجه تکمیل کړي وزارت خانو ته مکمله بودیجه نقل کړي طبعا عوایدو ته منتظر وي چې عواید په میاشت کې راووځي بیا دا ویش شروع کړي نو غټه تشویش خبره نه ده موږ مطمئن یو چې معاشات د کال تر پایه ورکول کېږي بل دا ده چې طبیعي د ډېرو هېوادونو کې کسر د بودیجې موجود وي خو هغه انشاءالله مقدار ډېر ټیټ او کم دی. او دا د مرستو د بندېدو خبره چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په ټوله دنیا کې په هغو هېوادونو باندې چې دوی مرستې کولې بهرنۍ مرستې دا پرې بندېږي څومره ستاسو په اقتصادي حالت اغېز کړی دی؟ زه فکر کوم مرستې زموږ د هېواد په بنیادي اقتصاد باندې تاثیر نه غورځوي ځکه چې موږ اقتصاد مرستو سره نه ده تړلی دا مرستې یو چا ته کلي کې په بانډو کې بوجي اوړه ورکوي یو څو کیلو دال لوبیا ورکوي یو څو پلونه جوړوي او یو څه د خلکو سره په کلینیکونو کې دوا او دا رسوي دا مرستې اساسي نه وي زموږ بودیجې ته راځي زموږ اردو په تقویه کېږي زموږ استخبارات په تقویه کېږي زموږ صحت عامه په تقویه داسې نه ده نو موږ تشویش نه ځنې زموږ اقتصاد د مرستې خرابه کړي. البته دغسې اوازې چې مرستې بندې شي کله کله داسې سیاسي اغېز په کرنسۍ باندې کولی شي لکه چې ویې کړ 100 روپۍ کرنسۍ وښوروله او نور داسې بنیادي اغېز د موږ
خدای مکه د موږ ماشینري د حکومتدارۍ ودرېږي یا زموږ پروژې چې موږ انکشافي پروژې په پام کې لري هغه ودرېږي. داسې نه ده، ځکه موږ د هېواد هېڅ شی په بهرنیو مرستو باندې متکي نه ده او الحمدلله دا د افغانانو لپاره د خوشحالۍ ځای ده چې زموږ بودیجه افغاني ده، افغاني بنیاد لري او له خپله دغه معاش چې ځنډېدلی و دا خو له دې سره تړاو نه لري. نه ما ویلې چې هغه د کسر موضوع په بودیجه کې ده. موږ په 11مه میاشت کال کې قرار لرو او بله 12مه ده. کله که تاسو پام کړئ یو خلطه چې بازار ته هم پیسې کې ویسي یو شی کې ویسي چې وړی نو په کسر کمښت چې پکې پای کې معلومیږي، سر د بوجې په نیم د بوجې کې نه معلومیږي. نو دلته دغه بودیجه هم داسې یو شی ده. مجاهد صاحب خو همغه د USAID د پروژو خبره چې کوي، مثلا د افغانستان په یو ولایت کې موږ ته چې معلومات شوي دي یوه پروژه چې USAID تمویلوله په هغو کې 80 ښځو کار کاوه او اوس یې 80 په کور کې نیول شوي دي. روغتیا پالانې دي، د روغتیا برخې دي، نورو برخو کې دغو میرمنو کار کوه خو اوس کار نه کوي، معنا چې اغېز یې کړی دی. بې له شکه دغه مرستې خصوصي د افغانانو سره کېدلې په صحي برخه کې وې، په ځینو وختو کې د زراعت په برخه کې وې، ځینو وختو کې د ځینو نورو خدماتو په برخه کې د مرستو رسولو د بېوزلو ته، مهاجرینو ته، بې ځایه شوو ته د ټولې هغو ژوند خو طبیعي ډول سره متاثر کېږي، ځکه دا پیسې خو داسې نه وي چې دلته راتلې وایي ځای نه نیو. ما سه اقتصادي خبره درته وکړه، بنیادي حکومتي اقتصاد باندې تاثیر نه غورځوي. په دې معنی چې دولتي معاشات په دې وجه نه کمیږي. زموږ هغه انکشافي پروژې چې حکومت طرحه کړې دي باید تطبیق کړي، هغه نه متاثره کېږي. زموږ د مالیې وزارت عواید چې په دې سره نه کمیږي، د بانک مسایل چې د هغو ته ستونزه نه پېښېږي. دغه زموږ هدف دی چې تاثیر نه غورځوي په د هېواد په حکومتي اقتصاد باندې. پاتې عام افغانانو سره متاثره کېږي. بې له شکه څوک چې دلته کار کوو USAID له خوا هغو ته معاش ورکول کېږي، دغه معاش له لاسه ورکړی. هغه چې وزارت اقتصاد ځینې پروژې ویلې چې متاثره شوي دي، هغه هم هغه پروژې وې چې مؤسساتو د هغو مسؤلیت درلود چې تطبیق یې کړي، هغو خپله ډیزاین کړې وې، طرحه کړې وې د خلکو دپاره د اوبو خور سیستمونه و، د ځینې کلینیکونو د عمران کار و خدماتو هغه متاثره شوي دي بې له شک. او د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتګ سره او په ځینو څرګندونو سره په ځینو فرمانونو سره تاسو اندېښمن نه یاست؟ اندېښنه ځکه نه لرو چې ټرمپ باندې یا په امریکا باندې موږ کوم اتکا اوس نه لرو او په دې مطمئن یو چې هغوی افغانستان پېژندلی او درک کړی دی. د افغانستان هغوی داسې یو درس اخیستی دی چې انشاءالله چې افغانستان په وړاندې باندې به ګام باندې فکر کوي ډېر. او بل دا داسې غوښتنې البته هر حکومت او امریکا چې نوی راځي موږ بیا ځینې مقرر کوو چې کوم د تور لیستونو موضوع ده هغه باید دوی حل کړي. همدارس د افغانستان د خلکو سرمایه کنګل شوې ده، هغه باید دوی پرېږدي. دا ظلم ده، د افغانستان د خلکو حق ته غصب شوی ده. او ځینې نور موانع چې ایجادېږي په نړیواله سطح په سیاسي فضا کې د هغو نه باید لاس واخلي، هغه دوی په ګټه نه دي. په عموم کې هغه ستراتیژي چې د جنګ په وخت کې د افغانستان په وړاندې د دوی اتخاذ کړې وه هغه باید تغییر شي، مثبت ستراتیژي او د تعامل لارې. او تاسو چې د جنگ او د وسلو خبره کوئ، د حتی اخطار ورکړی دی چې هغه وسلې چې ستاسو سره دي هغه باید دوی ته ورکړئ که نوي مرستې بندوي او مناسبات خرابېږي. نه دا خبرې خو دغسې ماته ښکاري احساساتي خبرې دي، دقیقې خبرې نه دي، ځکه چې هغه وسلې چې دي هغه د تېر اداره چې دوی جوړه کړې وه دلته دوی هغو ته سپارلې وې، د هغو نه امارت ته پاتې شوي دي. اوس د افغانستان ملکیت ته د افغانستان د دفاع دپاره هغه نه استفاده کېږي. هغه چې که حساب سره کوو امریکایان باید د افغانستان د ړنګېدو توان ورکړي. افغانستان 20 کال تر بمبار لاندې نیولی و، انسانان یې وژلي، ښارونه یې ویجاړ کړي، کورونه یې نړولي دي، خلک یې په ستونزو اخته کړي. د دې تاوان هم باید دوی ورکړي. دا یو لوی بحث ده کېدای شي ټرمپ دې ته پام نه کړی. پاکستاني رسنیو ویلي دي په دې وروستیو کې چې ستاسو د والي د مرستیال زوی، البته د بادغیس د والي د مرستیال زوی په پاکستان کې وژل شوی دی. د دوی ادعا دا د پاکستان دا ادعا کوي چې دا سړی د پاکستاني طالبانو په ملګرتوب له دوی سره البته د دوی په خوا جنګېده او وژل شوی دی. تاییدوئ؟ نو اسلامي امارت په دې کې دخیل نه ده په دې موضوع. اول خو دا موضوع تایید شوی نه ده تر اوسه، او بل دا شخصي عمل خو د یو فرد خپل عمل وي. والي صاحب رسمي عهده لري، د امارت مسؤل ده، هغلته به وي معاون یې دغه رقم. ولې داسې د هغه اولادونه څه کوي، د خپلوان یې څه کوي، دا خو د امارت پورې اړه نه لري، شخصي عمل ده. ولې په عموم کې موږ دا وایو چې چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان له خاورې نه پاکستان ته تهدید ایجاد کړي او دغه موضوع څېړل کېږي. دوی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې تاسو ته د مړی در سپارلی دی. داسې څه شوي دي په دې آخرو وختو کې؟ موږ تر اوسه د شواهد نه دي لیدلي او دا موږ ته دقیق شوی نه ده تر اوسه. خو بیا هم دا د دې قابل دی چې باید پلټنه وشي.